مخکې خطبه کې موږ د تیمم متعلق هغه خارجي مسلې بیان کړې وي چې په کومو حالاتو کې تیمم کیږي. په دې جمعه کې ان شاء الله تعالی صفت د تیمم بیانو، د تیمم طریقه په کتاب او سنت کې سره، او دا ذکر ضروري ده چې بعض هغه طریقې د تیمم خلکو ایجاد کړې دي چې قرآن او حدیث کې نشته، په هغه طریقه خلک تیمم کوي. یا بعض هغه طریقې دي چې هغه مرجوح روایتونو کې راغلي کمزورو کې او سندونه کمزوري دي او ضعیف دي او د الله رسول ته دغه نسبت صحیح نه ده. یا بعض هغه کیفیت دي چې دغه مقابله کې بل راجح طریقه د تیمم شته ده او ذکر د قرآن او حدیث کې. نو ډېر مسلمانان به کمزوري طریقه باندې عمل کوي او راجح طریقه باندې عمل نکوي او دا ته معلومه هم نه ده. نو موږ په تیمم کې د الله په توفیق هغه راجح بیانو چې کوم په صحیح حدیثو کې راغلی او اسانم دی او کتاب او سنت کې صحیح راغلی دی او په صحیح سندونو باندې نقل دی او د الله د رسول امر پکې ثابت دی او د اکثر اهل علم او د محدثین او د ابوابونو معلومیږي. هغه طریقه کې باجر مډيري ځکه د الله رسول په امر کړی او عملاً صحابو ته خودلې چې دا طریقه د تیمم نه کې ډېر بهتروالی په نسبت د هغه طریقې چې هغه سنت په لحاظ باندې به کلام د علماء شته. د تیمم په بحث کې د علماء دوه رایګانې دي. یو رای چې دا د محدثین رای ده او په ائمه کې د امام شافعي او د امام احمد د دې اهل علم رای ده، خو د شافعي یو قول پکې دی، نور د شافعي رای بل ده او د تمام محدثین بخاری مسلم ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه د دې اهل علم رای ده چې تیمم کې یو ضربه ده یو ځل لاس په ځمکه باندې وهلی او په دې باندې مخ مسه کول او لاسونه د دې مړوندونو پورې مسه کول، بس دا د تیمم راجحه طریقه ده او دا د ډیرو روایتونو معلومیږي. او د دې متعلق چې څومره احادیث دي دا په بخاری او مسلم کې راغلي متفق علیه احادیث دي. لکه هغه مشهور روایت د متفق علیه چې عمار رضی الله عنه ته نبی صلی الله علیه وسلم د تیمم طریقه خودله، نو فضرب النبي بكفيه الارض، نبی علیہ السلام زمکه لا په خپل ورغو مبارک گزار ورکو، ثم نفخ فيهما، بچ کما خاور دا ورغو پور ونختن هغه وپکله، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، بیا په دوړو لاسونو باندې خپل مخ مسک دسي او دا دوړو ورغوي دسي مسکړل. دا روایت امام بخاری راوړل د په صحیح البخاری کې او امام مسلم راوړل د په صحیح مسلم کې. دا غینه علاوه د ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه کې مشته. او دا روایت د چې نبی صلی الله علیه وسلم د تیمم خپل طریقه او خپل عمل بیان کړی دی. عمر بن یاسر چې د الله د نبی خپل عمل دا و چې یو ضربه وه زمکه باندې یو ځل لاس وهلی او په دې باندې مخ مسه کولی او دواړه لاسونه د ورغو پورې مسه کولی. دا روایت متفق علیه د بخاری او مسلم دواړو کې دی. دیو جن جمهور اهل علم رایت په تیمم کې دا چې په دې روایت دی عمل وشي او د دې ناقل په صحابو کې عمار ابن یاسر رضی الله عنه ده. دویم روایت د عمار نه دسی نقل له چې عمار او عمر رضی الله عنهما دا د صحابه دي، دا دوړه سارا د تلیو د زکار پسې په سارا کې دوړه د جنابت لاحق شو، خو په دې وخت کې د تیمم طریقه نو معلومه چاته او د تیمم حکم هم نو.
نو عمار رضی الله عنه د یو قیاس کو ځان سره چې کله سړی باندې غسل واوړي احتلام وشي نو ټول بدن سړی لمدی په وبو باندې نو د قیاس یو کو دا ټول خاور راواغستو په دې خاور کې ځان ورغړه او ځان ټول په خاور کې او په دې دوړو کې ځان وتپه دا غین ورسته پاتې لستمنځ وکړه عمر رضی الله عنه چې هغه په دې طریقه باندې نه مطمئن کېده نو هغه منځمونک او دا طریقه اختیار نکړه او دغه شان کور ته واپس راغی کله شرال النبي صلی الله علیه وسلم مخ ته کېناستل و یا رسول الله موږ ته په سفر کې جنابت لاحق شو دوانو ته هر چې دا عمار دې دا بزمکه باندې ورغخت او ځان ټول په دوړو کې ولړو دا غي نه پسې منځ وکړه او عمر رضی الله عنه چې ما منځ ونکړه نو نبی صلی الله علیه وسلم د طریقه خودله انما يكفيك هكذا تعالی دا طریقه کافی و د ازمکه ګرغختل د دې په ځای دا طریقه کافی و چې یو ځل ازمکه تلاس وهله و او په مخ دې راس کړو او په لاسو دې راخلو سره لپاره به دا کافی و دا روایت هم په صحیح البخاری کې د امام بخاری په کتاب التیمم کې راوړی دی د روایت علماء استدلال لسی کوي چې نبی علیہ السلام مخامخ تعلیما خپل چې تعلیم کوم صحابي له ورکاونو په دې طریقې ولا تعلیم ورکړی دی چې یو ضربه ده د لاسونو د مخ دوړ لپاره یو ضربه ده او د لاسونو چې دا به د مړوندونه د دې ځای پورې به مسکه پورته ده څنګل پورې به نه مسکه دي مړون پورې به مسکه او دا کافی ده دریم روایت په دې باب کې نسائی کې راغله دارقطنی کې راغله ده د ابو جهم روایت ده چې مسلم کې دا معلق راغله ده او په عام کتابونو کې دا موصول له سندن نقل له چې نبی صلی الله علیه وسلم په یو کوڅه کې روانو یو ملګری او ته مخامخ او دا وخت چې نبی اسلام تشو د اسماته کړه ده نو په دې وخت هغه ملګری سلام واچو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د نبی اسلام ډیر پاکیزه سړیو نفیس طیب سړیو نو د خلکو د سلام جواب به د اودس نه بغیر نه ورکاو او دس به ولکاو یا به د تیمم کاو بیا به د سلام جواب ورکاو پاکیزګي به ډیر زیات او د طهارت به ډیر اهتمام کاو د صفائی به ډیر اهتمام کاو د الله رسول حیًا و میتًا ډیر پاک او نفیس سره الله پیدا کړو نو هغه حدیث کې دا الفاظ دي حتی اقبل علی الجدار دیوال ته مخامخ شو د کور دیوالو او دارقطنی کو صدا الفاظ دي حتى وضع يده على الجدار لاسب دیوال کې خود معنی یو ضربه والا فمسح بوجهه ويديه او دا مخ او دوړ لاسونه مسکل تر مړوندونو پوري دا روایت هم په دې الفاظو کې دا رست الفاظ ماول صحیح بخاری کې مشتا او په دې الفاظو دا صحیح مسلم کې مده نو دې روایت نه دوه درې مسلې معلومه شي او مسله دا معلومه شو چې نبی اسلام طهارت دا او چې بیا د سبب علیکم سلام نه وایو خدا دا غن نفاست او موږ تاسو دا اجازه شته چې موږ په باندې سلام بیا د سواچو او دا اجازه موږ دشته چې موږ علیکم سلام بیا د سوایو بلکې ټوله معاملات سره روانه ده خدا الله رسول ډیر پاکیزه سړیو داغه په طریقو کې یو طریقه دا و چې خلکو ته علیکم سلام بیا د سکه وایو دا دغه ډیره پاکي او ډیر طهارت او د دې صفائی او د طهارت ډیر زیات اهتمام کو نبی صلی الله علیه وسلم اذکار بن باودا سکی ویل دا د خپل اهتمامو لیکن امت ته دې خبري سختی نه ورکړي امت ته دې خبري اجازه ورکړه دا چې امت د څه کولې شي چې سلامونه بیا د سواخله او چا باندې سلام بیا د سواچي امت ته دا جایز ده او دیمه فائدہ چې موږ بیانول هغه دا ده چې په دې روایت کې یو ضربه ده او مخ مسکول او لاسونه د مړوندونو پورې مسکول دا د دې روایت نه معلومیږي چې دام د صحیحین روایت د ورستنی الفاظ په صحیح بخاری او مسلم کې راغلي بل یو د واقعه د عبد الله بن عمر رضی الله عنه چې امام بخاری معلق راوړ ده او امام شافعی په خپل مسند کې دا موصول ذکر کړ د سند سره ذکر کړ ده
چې نبی صلی الله علیه وسلم تیمم تیمم وکړو فمسح وجهه ويديه مخ مسک او لاسونه د مړوندونو پورې مسک او یو ضربه وا وصلى العصر او د مازیګر منځ وکړو. دا بخاری کې معلق دی بغیر د سند نه لري او امام شافعی په خپل مسند کې دا به اسنادن راوړل دي سندن سره راوړل دي او دا روایت تلخیص الخبیر کې حافظ ابن حجر هم ذکر کړی دی. نو دا څلورم دلیل چې په دې مسله باندې چې یو ضربه ده او مخ او لاسونو د پاره یو ضربه ده او لاسونو د مړوندونو پورې مسکول لي د څنګهلو پورې مسکول نه دي. نور روایتونه په دې باب کې ډېر شته چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې باب کې عمار بن یاسر ته امر کړو چې یو ضربه به وي او مخ به مسکه او لاسونه به د مړوندونو پورې مسکه. دا طریقه نبی اسلام په امر باندې خود الله خپل طریقه امداوا او صحابو تم د دې طریقې تعلیم ورکړی دی. دیو جن محدثین قول په تیمم کې دا د چې یو ضربه ده او دا غي نه پس بیا مخ مسکول او بیا لاسونه د مړوندونو پورې مسکول بس او بدی کې دنه دغه تکلف نشته لري لکه ملګری چې کوم تکلف سره تیمم کوي چې لاس کې د چا انګوټه غم لري کوي غړې د چا په لاس کې غم لري کوي کوټ چا غوستې نو هغه کوټو ته وباسي ټوپۍ په کولو تلری کوي رومال تلری کوي او د سپېګمو د پاره ځان لګوتې د سترګو د پاره ځان لګوتې او د الله شکل مسکینو پوره یو تکلیفي کیفیتي چې ډېر تکلف پکې دا طریقه د الله د رسول ندي سي نقل نه ده بلکې ساده او اسانه طریقه په تیمم کې یو ضربه او مخدغ شان مسکول او دا دوه لاسونه مسکول بس غسه لاس باندې خې مسکول او په خې باندې غسه مسکول دا د الله د نبی طریقه ده او د مړون پورې مسکول دا د الله د نبی طریقه ده. ید چې کله ذکر کیږي مطلق په عربی کې بیا د مړون پورې مرادي او کله چې سره قرینه ذکر شي یدین ال المرفقین څنګهلو پورې نو البته بس قرینه ذکر کیږي او نور چې مطلق ید ذکر کیږي د مړون پورې مراد لکه قران کې راغلي والسارق والسارق سارقه فقطعوا ايديهما سړی چې کله غلاو کې او کله خزه غلاو کې دا غي لاسونه کټ کړي نو هغه د مړون کې نه دې ځکه نه کټ کړي او نه په دې ځکه کټ کړي هغه لاسونه په دې ځکه کټ کړي فقطعوا ايديهما په دې مړون کې لاسونه کټ کیږي. نو قران او حديث کې چې لفظ ید راغلی دا مړون د پورې راغلی دی او کوم ځای کې چې او دا سبب باب کې ید راغلی نو الته ال المرفقین راغلی څنګه وسره ذکر دي نو په اودس کې د څنګهلو پورې لاسونه انزللی او په تیمم کې د مړوندونو پورې مسکول د څنګهلو پورې نه دي او دا قول راجح معلومیږي او په دې باندې عمل کول پکار زیات احادیث په دې دي اکثر روایتونه په دې دي او د الله د رسول علیه الصلاۃ والسلام امرم په دې باندې ده. هغه چرته چا دو ضربې واله دو ضربې دا د عبد الله بن عمر نه موقوفا نقل لي دا رقطنه کې شته موقوفا باسناد صحیح په صحیح سند باندې موقوفا دا عمل نقل لي چې دو ضربې به صحابه کرام واله یو ضربه د مخ د پاره او یو ضربه د لاسونو د مړوندونو پورې مسکول لپاره صحابونه نقل له نو دې ته بدعت نه وایو ناروا به متنوعي لیکن افضل طریقه باندې عمل کول پکار دي. موږ هغه مسلې بیانو چې کوم افضل مسلې دي او ډیر ثواب پکې کیږي او ډیر حدیث پکې نقل لي او صحیح روایتونه پکې نقل لي چې هغه روایتونه بالکل د کلام نه مبرأ او پاک روایتونه دي او د دو ضربو روایتونو کې څه کلام هم شته اکثر روایتونو کې استراب پکې دي اکثر روایتونو کې پکې کلام دي او اکثر روایتونو په صحت او بضعف کې د علماو اختلاف دي بعض علماء تصحیح طرف ته تللی او بعض علماء تضعیف طرف ته تللی نو شخص چې سړی مسله وباسي نو دا به احترام مسله چې یو ضربه ده د مخ او د لاسونو د پاره او تیمم کې نیت فرض دی نیت انما الاعمال بالنیات او یو ضربه ده مخ او لاس به مسکه او دا آسان تیمم ده او دا سړی په هر ځای کې کولی شي کوټ سلو ته او د ګوتمی سلو ته او د غړۍ سلو ته د ټوپۍ لري کول ته دي شون د هیڅ ضرورت هم پکې ناراضي ځکه دا آسانه مسله ده. دا آیات کې ورونو ځان ته به دین ګرانوي نه زمنګ نبی چې کله دین آسان بیان کړي دغه به آسان بیانو د الله رسول چې کوم ځای کې خپل امت ته آسانی کړی دا په دې د الله د نبی په آسانی باندې عمل کو. په دې موبایل کې بعضی پیکیجونه راځي پیکیجونه هر سړی یادې چې دا څه پیکیج دی او دا په څو باندې پریکيږي او دا په 100 روپو پریکيږي او زمانه په 100 روپۍ کړي څومره تاسو نه موږ دنیا د 100 روپو د پاره کو
زمونږ دین کې چې د الله رسول موږ د کومې اسانیان ویلي هغه د علماونو ته پوسل بکار دي چې په دې باب کې اسانی شته که نشته کوم دا مسله سخته ده د الله رسول چې به کې اسانی ویل او سهولت ویل د قران او حدیث کې شته صحابه په دې باندې عمل کړی دی هغه زما واستانه ډیر متقیانو هغه زما واستانه ډیر پرهیزګاران خلکو هغه خلکو جنتی ټکټونه بجیب کې د صحابه کرامو چې صحابه په عمل کړی دی د الله رسول په عمل کړی دی خلکو ته تعلیم ورکړی دی ما تاسو کو چې په دې طریقه کې چون چراغ او شر دې ته ضرورت نشته ټیک د صحابه په عمل کړی خو زما په نظر کې دا طریقه ټیک نه ده نه چې صحابه په عمل کړی دی او د الله نبی او ته خودلې دی انما یکفیک تعالی دا خبره کافی ده او دا پوره ده په دې عمل کول پکار دي او د ډیر تکلفات په تیمم کې ضرورت نشي چې د تبلیغان ملګری کوم تکلفات خلکو ته ورخی او یا په تیمم کې ډیره ګرانه طریقه خلکو ته ورخی چې سرت په لحاظ ډیره قوی هم نه ده او تکلفي هم ده چې دا بډاګان ملګری اړو یادول نشي چې هغه له بدا انګوټي هم لري کې او غړې بم د لاس نو باسي ما په تبلیغ کې ټیم لګول ځکه ما ته دا معلومات شته